الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من طاعة مقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، اللہ رب العزت انسان تا ژوند زندگی دې دپاره یې ورکړې ده چې دی به د رب العالمین اطاعت کوي. په هغې اطاعت کې که دې انسان ته د مخالف سمت نه که غرونه مدرېږي، دی به د هغه غرونو مقابله کوي. قرآن کریم کې راځي: ومن يطع الله، چې چا د الله رب العزت اطاعت وکړي، والرسول، د رسول علیه الصلاة والسلام اطاعت وکړي، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. الله رب العزت څه فرمایي؟ وی په ده به هغه انعامات کوم، کم انعامات من النبیین چې په پیغمبرانو مې کړي، والصدیقین کم رښتینی خلق دی، والشهداء کم شهیدان چې دي. الله رب العزت ورته کم انعام ورکړی دی. والصالحین کم صالحان خلق. قرآن کریم کی راضی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، چې څوک د الله په لار کې مړ شو تاسو دا مه وایه چې دی مړ دی، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکې دی ژوندی دی. شهید چې کله وفات شي، د شریعت د طرفه حکم دا دی دی چې په کومو کپړو کې، په هغه کپړو کې به ورته جنازه ورکوي. بس هغه کپړو کې دی، هغه دپاره کفن دی، هغه دپاره آس. عام سړی مړ شو، هغه دپاره به د کفن، دفن، د غسل، د هر څه انتظام. د زمانې ګناهګار انسان وي د شهادت مرګ چې ورته نصیب کیږي،
چې څومره هم ګناهونه کړي علاوه د پردي د حق نه علاوه الله رب العزت ته ټول ګناهونه معاف. یو بل حدیث شریف کی راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د کمزوري نه کمزوري ایمان والا انسان د الله په لار کې د سرور کې ورځ په قیامت کې الله رب العزت د نبیانو پس دویم صف د هغې شهدا چې دی د هغې کې ودرېږي. ولې سر په شهیدانو کې تللی معمولي خبره نه ده. ښځه پې کونډه پاتې شي، ماشومان دې یتیمانان پاتې شي. داسې خلک دا اوس چې مو ولیدل چې د ټول کور کسان یې ټول لاړ شي، صرف یو دی پاتې او دی پکې هم لاړ شي. که مسلمان دی د شهادت د مرګ نه نه یری. قیصر او کسرا ته چې کله صحابه کرام تلي وو، یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله عنه لاړ خپل خر د کسرا په محل کې وتړلو، ا د کومه توره چې وه د کوم کاش چې و د تورې نو هغې نه یې چیړې تاو کړی دی. ټول وزیرانو سره کم نوکرانو کمې چمچې وې ټول ورسره ناست وو. حضرت وی دا وګوره دا کم سړی راغی، ای خو خپل ته باچا سلامت دی، دا سړی څنګه فقیر سړی راغلی. روب دبدبه ورته الله رب العزت داسې ورکړې وه چې محل دی دننه خر بوتو، خپل خر یې د هغه ځای محل کې دننه وتړ. کومه توره وه د تورې اکاش نه یې چیړې تاو کړی دی، توره یې راوباسله په ټول محل کې. وایي که تاسو دا غواړئ چې موږ دې په ځمکه باندې صحیح وخت تېر کړو، د الله رب العزت کوم پیغمبر چې دی هغه رالېږلی یم چې ایمان راوړئ کلمه ووایئ، تاسو سره زمونږ هېڅ زیاتې هېڅ جنګ جګړه نشته. او که تاسو دا نه کوئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې ورته خط یې وړو بیان یې کړو. نو که تاسو دا ایمان نه راوړئ بیا موږ سره جنګ وکړئ، موږ سره جنګ ته تیار شئ. او که جنګ ته نه تیارېږئ امن غواړئ بیا تاسو د الله رب العزت په دې ځمکه پاتې کېږئ. دا ځمکه الله رب العزت مسلمان ته پیدا کړې، په دې ځمکه چې پاتې کېږي ما ته به ټیکس راکړي، خراج به راکړي. عربی کې ورته خراج وایي، خراج به راکړي. ټول محل کې د ټولو باندې دومره روب او دبدبه راغلی چې تا چا د یرې نه غږ نه شو کولی. صحابي دی، شلېدلې چپلې، شلېدلې جامې، نه خوراک څښاک ته پته لګي. روایاتو کې راځي وی ارت کمیس یې اچولی او پیوندونه یې پرې لګولي، خېټې پسې کاڼي تړلي وو، کله یې صحیح ورته خط وو. دا د هغوی ژوند و، ایمانونه یې دومره مضبوط وو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي لاړ شه، ای محل ته لاړ شه او دننه لاړ شه او دا خط ورته په خپله پړاو که ووایه ورته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ورته رسول. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو، نن سبا چې مسلمان وهل خوري د خپلې لا علمۍ او د جهالت د لاسه مال خوري. که مسلمان نه د خپل تاریخ تپوس وکړي، د تاریخ قرآن دی، قرآن ورته پته نشته. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. الله رب العزت څه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا سوره قصې مې ته بیان کړي، سوره وحی مې تاسو نه مخکې پیغمبرانو باندې کړي دي، ټول مې ته بیان کړي. الیک هذا القرآن په دې کلام کې مې ته بیان کړي د څه دپاره؟ فاعتبروا یا اولی الابصار چې د عقل خاوندان ته عبرت وایي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا دی چې الله رب العزت مسلمان ته دنیا دې دپاره جوړه کړې ده چې ته پکې ما سره تعلق جوړې هم په دې بنیاد باندې چې زما اطاعت وکړې. د رب اطاعت په ځای باندې
چا د مال اطاعت شروع کو، چا د مخلوق اطاعت شروع کو، چا د زن اطاعت شروع کو، چا د یو چیز اطاعت شروع کو، څوک د یو چیز غلام، څوک د بل چیز غلام، چا چې په زړه کې د څه چیز خواهش دی د هر هغه چیز داسې ورته غلامي شروع کړه. وحده لا شریک ته د غلامۍ له نه راغلی، دی خو خپل اطاعت لا، خپل بندګۍ لا، د خپل کلام د ویلو دپاره یې رالیږلی او په هغې باندې عمل کولو دپاره رالیږلی. ته چې دا کلام وای او په دې کلام کې الا لعنت الله علی الکاذبین، د الله د لعنت په خبردار، الله لعنت دی په هغه کس باندې چې کوم دروغ وایي. او تا ته د دې خبرې پته وي چې دا څیز په شریعت کې حرام دی او بیا په غلطه باندې چلیږي، کم ځای کې د خلکو نه مجبوروي، چرته کې د دنیا نه مجبوروي، چرته د مال نه مجبوروي. دوستانو عزیزانو، هر انسان به په خپل قبر کې سملی او په محشر په میدان کې به هر سړی یوازې ودرېږي، هلته کې به جواب ورکوي. تاسو دا کته د املاستل یې رکړي که انسان دی که د حرام خورۍ ورته وي ستا چې مړه په دې کې دې څه کار دی، خپل مونځ او دس کوه، دا حرام خورۍ دې سره پرېږده چې حرام یې کوي که نه، ولې پرېږده؟ الله رب العزت به درته وایي چې تا ته مې علم درکړی او تا ته د دې خبرې پته وه، تا ته د دې څیز نالج و، تا دلته څه ووایي؟ تا دلته ویلي هر انسان به د قیامت پر ورځ دا باندې کې پروردګاره ما ته پته نشته، ما ته پته نشته، ما ته معلومات نه شوي، یا الله دې ما ځکه نه دی راغلی، یا الله ما ته هر څه راکړو خو ما ته پته نه وه، ده راته پته ده له چې کوم علم ورکړو، یا الله ته فریضه خپله نه ده ادا کړې، او که تا خپله فریضه ادا کړي هلته کې به سلوخرو ولاړې، غاړه به دې ازاده وي، رب د طرفه به دې غاړه نه نیولې کېږي. نن سبا که معمولي خبره وکړي د دین د اسلام په دلایلو سره خبره وکړي، استاد یې ته څه مونږ ته جګړې ګورې، مونږ ته دا ګورې. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه داسې تیار کړي وو. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه د نجران بادشاهان پکې موجود وو، د کسرا امیر او رؤسا خلق پکې موجود وو، یو لوی درستخان لګېدلی و. حضرت عمر رضی الله عنه نه صرف نوړی پرېوته، څه ته پرېوته؟ نوړی ته پرېوته. خوا کې ورسره ابو سعید خدری رضی الله عنه ورسره ناست د چې څنګه نوړی د ځمکې نه راوچته کړه، صفا کوله یې خوړله، نو له ټونډو ورکړه چې د باچاهانو په دسترخوان ناست دی او ته دا چل کوې. حضرت عمر رضی الله عنه ورته پسې ووایي اترکت سنت نبیکم لهذه الحمقاء، زه نبي علیه الصلاة والسلام سنت د دې بېوقوفانو د لاسه پرېږدم. نن چې مخې ته قرآن راشي، حدیث راشي، ما تا د خپل منپسند دین باندې چلی، څه چې راته د خپل نفس وایي پای باندې چلی، دا خو دین نه. دین هغه دی چې ستا د نفس مخالف وایي، ستا زړه به نه غواړي چې سهار مونځ ته لاړ شم او ته لاړ شې مونځ ته ودرېږي، ستا زړه به نه غواړي چې د الله په لار کې لاړ شم خامخا به ځم، ستا زړه به نه غواړي پیسې به در سره ښې ډېرې، یاره روزګار مې خرابېږي، حج راته حکم دی، حج ته به داخله کېږي، ستا زړه به نه غواړي چې د الله په لار کې پیسې ورکړم، ستا زړه به نه غواړي چېرته یو پل جوړ کړم، چېرته یو ونه ولګو، چېرته کویه وکنم، چېرته خیرات، چېرته لاره جوړه کړم، چېرته د مسلمان دپاره د سوري انتظام وکړم، ستا زړه به نه غواړي. ولې؟ جیب اجازت نه ورکوي. هر یو سړي خېټه وایي هل من مزید راچوه. دې انسان ته سوچ وکړه، دې سهار ناشته وکړي، غرمه شي، خیر خیریت کې څه نشته، راچوه، غرمه وخوري، ماسخوتن ته ماسخوتن ته وایي څنګه چل دی نو راواچوه. د انسان خېټه به صرف د خبر په خاورو باندې مړېږي، دغه رنګې انسان سترګې چې دي دا به الله رب العزت د قبر په خاورو باندې مړوي.
دنیا کې به ډېر مال او دولت وګورئ کنه د دې یکې روټۍ پورې د یکې خېټې پورې د یو څو بال بچه پورې هر سړی محنت کوي لګیا دی، که مزدور دی، که لوار دی، که زرګر دی، که قصاب دی، که ترکاڼ دی، که هر لیول والا، هر فیلډ والا، هر کټګرۍ والا سړی راوچت کا همدکې مزدورۍ دپاره لګیا دی څه خپل خېټې دپاره خپل اولاد دپاره. بس زه تاسو نه تپوس کوم چې د خپل خېټې دپاره خپل اولاد دپاره خپل بچو دپاره خو دا ځناور هم لګیا دي. بیا په تا کې او په ځناور کې فرق څه شو؟ په تا او په ځناور کې فرق دا دی چې ته به د رب اطاعت کې څنګه ته رب ویلي څنګه اطاعت کول ضروري دی تا هغسې اطاعت وکړه. قرآن حدیث درته مخې ته راشي په هغه ځای کې ځان بایپاس کوه، په هغه ځای کې امت له دوکه مه ورکوه. روجه راشي خپل مسلمانان شو، متقیان شو، پرهیزګار شو، بډې وو مخکې سب کې ودرېږو بس قرآنونه یاره چې 100 ختمونه 10 ختمونه 12 ختمونه 50 ختمونه دې ته مکار ویلي، اعتکاف ته مکار ویلي. چې عام حالات راشي د حدیث متعلق خبر راشي یاره چې دا خو ډېره ګرانه خبره ده د خلکو سره بس دا خلک خدای نه دي رضا کړي، دی د خدای رضا کړي. الله رب العزت په هر انسان باندې څومره نعمتونه کړي دي، چېرته یو انسان چېرته شکر کړی؟ هر انسان باندې الله رب العزت څومره کرم کړی دی، څومره دولت یې ورته ورکړی دی، څومره اولاد یې ورکړی، څومره نعمت یې ورکړی دی، د انسان چېرته شکر ادا کړی دی؟ دې خلکو چېرته د رب شکریه نه ده ادا کړې که د دې خلکو دپاره هر څومره محنت وکړي او منډې تړلې دا خلک نه مني. دا د رب د طرفه کم تعلیمات دي ته په هغې باندې چلېږي، د وحده لا شریک چې کوم منشا ده ته په هغې باندې چلېږي. ولې ستا په سینه کې د کلام الله دی، د الله کلام دی، ستا په سینه کې د سیرت النبي احادیث دي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احادیث دي هغه ټول ستا په سینه کې. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک انسان دنیا ته رالېږلی دی، دنیا ته بې لباسه رالېږلی، دنیا نه بې لباسه ځي او هر چا ته محتاج دی. دنیا ته راشي محتاج دی، دنیا نه ځي محتاج دی. او که چېرې دا انسان یو څو روپۍ وګټي په مټو کې معمولي او طاقت راشي نو دی په دې باندې غاوي رهي چې دا ځمکه ما کنټرول کړې ده، دا اسمان ما کنټرول کړی، که زه یم دې بچو له مې رزق میلاوي، که زه نه یم دا څه ختم، هر څه درم برم. د ځان نه مصنوعي رب جوړ کړی، دا رب نه دی، دا کمقل دی، بېوقوفه دی، نه پوهېږي دې خبرې ته سوچ نه کوي. یو انسان دی نه مور شته نه پلار شته، څوک ته رزق ورکوي؟ وحده لا شریک چې په کاڼي کې چینجي ته رزق ورکولی شي، تاسو ما ته دا ووایئ چې انسان ته به نه ورکوي؟ په دې دنیا کې په دې اوس ما ته په دې حال کې په دې کلونه کې په دې ضلع کې ما ته یو کس وښایه څوک د لوږې نه مړ شوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمان ته ډېر غټ طاقت ورکړی که مسلمان ځان وپېژني، که مسلمان ځان وپېژنو ورځ په قیامت به دی د خپل طاقت نه خبرېږي چې وحده لا شریک ما ته د ایمان څومره غټ طاقت راکړی. دې مسلمان ځان نه دی پېژني. ستا په دعا کې څومره طاقت دی، ستا په موس کې څومره طاقت دی، ستا په فریاد کې رب ته څومره طاقت دی، ستا په ایمان کې چې څومره طاقت دی هغه په دنیا په یو ایټم بم کې نشته. مسلمان دی بس ګناهونه کوي یاره چې کمزوري یو، کمزوري په دې نه چلېږي. د سستۍ علاج دی چستي، تر څو پورې تا ځان اکټیو کړی نه دی د دنیا د کار دپاره خو ته راټوپ کې منډه کې ته ویل ټیک دی زه بس زه یې کوم که نه. که د دین یو خبره راشي یاره چې دا خو ګران کار دی او دا خو داسې دی او دا خو داسې دا خو د مولانا صاحب ته حواله که دی پوښه کار کوي. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ، دین پسې خندا مه کوئ، دین پسې ټوکې مه کوئ. کرونا راغلی و یاد نه دي، هر سړی به بس بره چت ته خطه بانګونه کوي، که ته به ظلم کولو یو ماسک به په 300 400 600 به خرڅولو، لا بړو خپل چت باندې بانګ دی. کرونا ختم شو ډېرې پیسې پکې وګټل، لاړ عمرې له پکې چورې وکړه، په هغه پیسو باندې رب رضا کوي. څه دي یار، خدای له دوکې مه ورکوئ، خدای له دوکې نشئ ورکوئ. وحده لا شریک تاسو رالېږلی هم دې دپاره چې زما تابعداري وکړئ. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
خپل ژوند کې غیبانه نماز جنازه یو پیر ادا کړي سورہ یو پیرا د بخاری شریف روایت ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشی چې کله جنازه پڑھاولا وی الله رب العزت د مین ټوله پردې لری کړې د معجزې په تور باندې مخې ته راوستا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازه وکړه. ټیک ته ټول ملک کې سوګ دی، افسوس دی، غم راضی دا ټیک ته ځنې خلک بګی دا وایي مونږ احتجاجا نماز جنازه ادا کوو. ما سره یاره دا ده چې سبا له څوک نه وایي چې مونږ احتجاجا ته بانګونه ووایو، هر سړی بیا په کوټه ودرېږي بانګونه به وایي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا دی چې وحده لا شریک تا ته د کم دین تابعداري حواله کړې د هغې دین تابعداري کوم حق شان کوئ چې څنګه الله او د الله رسول وي. او که تاسو چرې د خپلې دایرې نه بهر کېږئ ورې دا تاسو ځان ته نقصان ورکوئ، چا ته به نقصان ورکوي؟ ځان ته به نقصان ورکوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې د دین نوم د تابعداري، د دین نوم د اطاعت، کچره تاسو اطاعت وکړو نو تاسو حشر بالصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا خلق سبب الله رب العزت ممتاز له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.